دا طه او یاسین ولې یادوي؟ طه او یاسین ځکه یادوي چې وایي کله د قیامت وخت رانږدې شي نو د قرآن نه به ټول آیاتونه والوځي، صرف 2 آیات به پاتې کېږي، یو طه او یو یاسین. غني خان ټول قرآن پرېښی دی، دغه 2 آیات یې راغشتي چې دا چې څومره زه پوهېږم په طه او په یاسین، دا چې څومره ښکته تللی شي په سجده زما جبین، دا چې څومره اخلي نور دا زما خاکي وجود، دا چې څومره شي سکلی زما جبه انګبین. نو ملا مخ زمانه واړه وی دا څه دي ستا تا لیکي؟ نه حلوا ده نه فرنه ده نه پولو نه فلوده. وی شر ظاهر ګوري او په ظاهره ته فاسق یې، دا د رب سره د مینې ته راغشتې څه قیصه ده؟ یره د قهار نه د ایمان اصلي څه ده او د جنون د جانان ستا څه عجبه فلسفه ده؟